سلامونه، وخت مو پخیر. نن یکشنبه د قوس یالینده 18 د ډسمبر 8 نیټه ده. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د دوحې فورم 22مه ناسته کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې شوې دي. زلمی خلیلزاد وایي اسلامي امارت باید د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو د عادي کولو لپاره بحث ته چمتو وي. او بشار الاسد دمشق پرېښود، رژیم یې نسکور شو. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. د دوحې فورم 22مې ناستې په څنډه کې د اسلامي امارت لخوا د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیزونو په اړه بحث شوی. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري ویلي اسلامي امارت د ښه پالیسیو په لور نه دی روان، ځکه چې د ګډ کار وړتیا نه لري او د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه دي پوره کړي. د یونما مشرې روزا اوتنبایوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز وغنده او ټینګار یې وکړ چې نړیوال فشارونه دې زیات شي. د ناستې ګډونوالو له اسلامي امارت د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. اسلامي امارت تازه د نجونو پر زده کړو د بندیز په لړ کې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د هغوی پر زده کړو هم بندیز لګولی چې نړیوال او کورني غبرګونونه یې پارولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې پخواني استازي زلمي خلیلزاد د دوحې د فورم په څنډه کې خبریالانو ته ویلي چې اسلامي امارت باید د امریکا له نوي حکومت سره د مهمو مسایلو په اړه د خبرو لپاره چمتو شي. هغه ټینګار کړی چې اسلامي امارت باید د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره د خپلو ژمنو عملي کولو ته پام وکړي. خلیلزاد زیاته کړې چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو او اقتصادي مرستو غوښتنه لري، خو په بدل کې باید خپلې ژمنې پوره کړي. اسلامي امارت ویلي د نړیوال بانک راپور له حقیقته لرې دی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر عنوان لاندې خپور کړی له حقیقته لرې دی. معاونیت زیاته کړې چې د اسلامي امارت په راتګ سره په مختلفو سکتورونو کې د بېلابېلو پروژو لکه قوشتېپې ملي کانال، ټاپي، لویو لارو او بندونو، اوسپنې پټلۍ او برېښنا د تولید پروژو پیل د بیلګې په ډول یادولی شو چې دې سره زیات شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. نړیوال بانک د ډسمبر په 4مه خبرداری ورکړی و چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخ دی او راتلونکی یې څرګند نه دی. همدارنګه ویلي و چې د پاکستان لخوا د مالیاتو لوړېدو له امله د افغانستان صادرات کم شوي دي. د سالنګونو لویه لار د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شوې. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د سالنګونو لویه لار چې تېره شپه د تیزې واورې او سخت طوفان له امله تړل شوې وه، نن سهار له شمال څخه جنوب لوري ته د کوچنیو وسایطو لپاره پرانیستل شوې. نوموړی زیاتوي چې د ټولګټو وزارت د موټر چلوونکو ته سپارښتنه کړې چې د خوندیتوب لپاره زنځیر، ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري او ترافیکي قوانین دې مراعات کړي. د تخار کانونو او پټرولیم ریاست عوایدو کې 84% زیاتوالی راغلی. د تخار ولایت د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال په وروستیو 9 میاشتو کې د دغه ولایت د کانونو د قراردادونو له درکه 98 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. په دې تړاو د تخار ولایت د کانونو او پټرولیم رئیس مولوي سردار ولی ذاکر ویلي چې د روان کال په وروستیو 9 میاشتو کې د ګچکان مالګې د ډبرو سکرو د خصوصي شرکتونو له قراردادونو څخه 98 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله 84% زیاتوالی ښیي.
او بشار الاسد دمشق پرېښود، رژیم یې نسکور شو. رویټرز خبري اژانس د لوړپوړو سوریایي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له دمشق څخه تښتېدلی او د هغه رژیم نسکور شوی دی. د راپورونو له مخې جهادي ډلو او پاڅونوالو د پلازمینې دمشق واک ترلاسه کړی دی. ویډیوګانو کې ښیي چې په ښارونو کې د فتح نارې او د تکبیر غږونه پورته کیږي. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت به لرئ.